السلام علیکم. نن به موږ په دې ویډیو کې د کنورسیشن په باره کې زده کړه کوو او کنورسیشن به یادو چې دا کنورسیشن وایي څه ته. نن به په دې ویډیو کې تاسو دا زده کړه وکړئ چې تاسو په سفر کې د یو کس سره خبرې څنګه کوئ، یا په یو ریلګاډي کې تاسو خبرې د خپلو ملګرو سره یا د یو بل کس سره په انګلیش کې څنګه کوئ. نو ویډیو ډېر انفارمیټیو دا ویډیو تر اخره پورې ګورئ او د داسې نورو ویډیوګانو لپاره زموږ د یوټیوب چینل ورسره لازمي سبسکرایب کړئ، ځکه چې موږ روزانه داسې ښکلې ویډیوګانې اپلوډ کوو. سو لیټس سټارټ. د ټول نه مخکې موږ دا یادو چې کنورسیشن څه ته وایي. کنورسیشن وایي خبرو اترو ته، یعنی بات چیت ته کنورسیشن وایي. کله چې موږ د یو بل کس سره یا په خپل منځ کې کمې خبرې کوو نو دغه ته ویلی شي کنورسیشن، او په پښتو کې ورته موږ خبرې اترې وو. نو نن به موږ په دې ویډیو کې کنورسیشن یادو، یعنی خبرې اترې به مختلف قسمه خبرې اترې به په انګلیش کې زده کوو. سیټ هیر برادر، وروره دلته کښېنه. کله چې ته په یو ګاډي کې په ریلګاډي کې ته یو کس ته وایې چې دلته کښېنه، نو بیا په انګلیش کې داسې وایي سیټ هیر برادر، وروره دلته کښېنه. ویر آر یو ګوینګ، ویر آر یو ګوینګ، ته چېرته ځې. کله چې ته یو کس ته وایې چې ته چېرته ځې نو بیا په انګلیش کې داسې وایي ویر آر یو ګوینګ، ته چېرته ځې. ویر چېرته، آر یو ګوینګ ته ځې. ویر از بوکینګ آفیس، ټیکټ خانه چېرته ده. یعنی کله چې ته یو کس ته وایې چې ټیکټ خانه چېرته ده، په کوم ځای کې چې ټیکټ ورکوي، نو ته به په انګلیش کې ورته داسې وایې ویر از بوکینګ آفیس. بوکینګ آفیس وایي ټیکټ خانې ته، یعنی د کوم ځای نه چې ګاډی بوک کېږي، د کوم ځای نه چې سورلۍ ته ټیکټ میلاویږي. بوکینګ آفیس از اهیډ، ټیکټ خانه وړاندې ده. یعنی کله چې ته یو کس ته وایې چې ټیکټ خانه داسې مخکې ده، نو بیا په انګلیش کې داسې وایي بوکینګ آفیس از اهیډ. وین ول د ټرین لیو، وین ول د ټرین لیو، ګاډی به کله ځي. کله چې ته په انګلیش کې وایې چې ګاډی به کله ځي، یعنی ګاډی به کله روانېږي، نو بیا به داسې وایي وین ول د ټرین لیو. آی ایم ګوینګ ټو کراچي، زه کراچۍ ته ځم. کله چې ته یو کس ته وایې چې زه کراچۍ ته ځم، نو بیا په انګلیش کې داسې وایي آی ایم ګوینګ ټو کراچي. آی ایم ګوینګ ټو کابل، زه کابل ته ځم. کله چې ته یو چا ته وایې زه کابل ته ځم، نو بیا په انګلیش کې داسې وایي آی ایم ګوینګ ټو کابل. ویر آر یو فرام، ویر آر یو فرام، ته د کوم ځای. ویر آر یو فرام، ته د کوم ځای. کله چې ته د یو چا نه تپوس کوې چې ته د کوم ځای، نو بیا په انګلیش کې داسې وایي ویر آر یو فرام. آی ایم فرام پاکستان، زه د پاکستان یم. آی ایم فرام پاکستان، زه د پاکستان یم. وټ ډو یو لایک ټی اور میل، وټ ډو یو لایک ټی اور میل، چای به څښې که ډوډۍ به خورئ. کله چې ته یو کس ته وایې چې چای به څښې که روټۍ به خورئ، نو بیا په انګلیش کې داسې وایي وټ ډو یو لایک ټی اور میل. ټي دا چی ته وایي او میل دا روټۍ ته وایي. برادر آی هیو میل، وروره زما سره روټۍ شته. برادر آی هیو میل. فرسٹ وی ول ایټ دس دین وی ول ټیک ټي، اول به دا وخورو بیا به چای وڅښو. فرسٹ وی ول ایټ دس، اول به دا وخورو، ایټ وایي خوړل ته. دین وی ول ټیک ټي، نو بیا به چای وڅښو. ټیک ټي چای څښلو ته وایي. وی هیو ریچ ټو لاهور، مونږ لاهور ته ورسېدو. کله چې ته یو کس ته وایې چې مونږ لاهور ته ورسېدو یا د فلاني ځای ته ورسېدو، نو بیا په انګلیش کې داسې وایي وی هیو ریچ ټو لاهور، مونږ لاهور ته ورسېدو. وی هیو ریچ ټو اسلام آباد، مونږ اسلام آباد ته ورسېدو. ریچ وایي رسېدل ته، دلته د ریچ سیکنډ فارم استعمال شوی دی. کراچي is still very far away، کراچۍ ته اوس ډېره لار پاتې ده. یعنې کله چې ته وایې چې کراچۍ اوس هم لرې ده، نو بیا په انګلیش کې داسې وایي کراچي is still very far away. Do you have a work in Karachi، do you have a work in Karachi. کله چې ته یو کس ته وایې چې ستا په کراچۍ کې کار دی، نو بیا په انګلیش کې داسې وایي do you have a work in Karachi. Do you have a work in Peshawar، آیا ستا په پېښور کې څه کار دی. I'm just enjoying myself، I'm just enjoying myself، زه سیل ته ځم، یعنی زه چکر وام، خپل زړه خوشحالم، خپل ځان خوشحالم. بیا په انګلیش کې داسې وایي I'm just enjoying
myself. Hurry off, the train will start off. زر کوه، تادی کوه، गाडी به روان شي یا train به روان شي. Hurry off, تادی کوه, the train will start off. गाडी به روان شي، train به روان شي. Where is your home in Peshawar? پېښور کې ستا کور چېرته دی؟ کله چې ته یو کس ته وایې چې ستا کور په دې فلاني ځای کې چېرته دی، نو بیا په انګلیش کې داسې وایي Where is your home in Peshawar? Where is your home in Kabul? Where is your home in Islamabad? When will you go back to Peshawar? ته به پېښور ته کله واپس ځې؟ When will you go back to Kabul? When will you go back to Islamabad? تاسې مختلف قسمه سنټنس تاسې دې نه شئ جوړولی. I will go back soon. I will go back soon. زه به زر واپس کېږم.